بسم الله الرحمن الرحيم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، دا اسماء بنت ابي بكر نے روایت ہے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحيض، یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی په بار د وینې د حیض کې یصيب الثوب چې ورسی کپڑے تا نو کې دا سویل تحته تبا اومږي غلرا حت ویل کی په دې ګوت باندې مخودل خان په ګوت باندې مخودل سویل کی دا حت ویل کې دلی شي ثم تقرصه بالماء، بیا به توین ځای لرا په وبو باندې ثم تنزحه بیا بیا بل ثم تقرص بالماء، بیا به تو مګی غیر په وبو سره قرص امر کی مګل سره نو حت لکی غرول له غرول په نوک باندې ښه حت لکی غرول او قرص دې لکی دا وبو واړی کنه اسلام دې کې به سیو مګی پرې کوته کې دې ته قرص لکی او به وین په وبو باندې طریقه خو یاد شو کنه ور لاول کې دا وینه لګیدلې بل نجاست لګیدلې کنه په دې نوک باندې سی وګره دې ته حت لګیدلې شي ګندګي بدل کې کنه به وسلک لامدا کې لامدا کې بری ګوتې سیو مګی کنه او به پنور براوال جو به خزیایتا یا غسل ویل کی تحته تو غره غیلرا ثم تقرص بالماء به بوم غیل ربو بوسرا ثم تنزحه او به وین غیلرا ثم تصلي في به پای کی منس کو متفق علی دا حدیث بخاری مسلم نقل کړي حدیث تا مسائل دا معلومی یوم الصلاه چې وینه د حیض دا نجس تا په اتفاق د علماء سره بدی کې چا اختلاف نشته دی دا نجس تا خی بل مسله په دا معلومه شو چې ورې پدې کې ماہواری وینه چې کوم د ګوره دا غیم پکې معافي نشته بالکل به دا عین د دې بزایله کې ختمه ویخه اب ختمه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غي په زایله کول کې څومره تاکید کړی دی چې و به غری او به ومږي او به په وګو باندې وینځي خجی بل مسله دا معلومه شو چې د مانزه د پاره یو شرط دا دی چې د بدن او د کپڑے نه با گندگی لري کې دا د حدیث معلومه شو کنه ثم تصلي فی بیا پکې منځ کې لہذا موږ دی بعض دی بندیانو حضرات ته چې تاسو یو چې موږ د طهارت د کپڑے ثابت کوئی په حدیث کې دا نه دی د حدیثونو تاسو نه وي طهارت د کپڑے هغه په حدیث سره ثابت دی خجی بل مسله دا معلومه شو چې زنانه په هغه کپڑے کې منځ کولای شي چې په کوم کپڑے کې هغه حایز شي وي دا ضروری نه چې هغه په بل کپڑے خامخا استعمال نه کم کپڑے کې په کم پرتوک کې کم لنګ کې چې هغه حایز شي دا په هغه وینه لګیدلې پای کې هغه منځ کولای شي خو په شرط باندې چې کلاول بتیرا نجاست او د ګندګي دا وینه به هغه ځای لګي خجی بل مسله ته هغه معلومه شو ګوره د دینه دا هم معلومیږي چې مخکې موږ ویلو کنه چې منی چې دا کله وګرولې شي کنه نو هغه سره موږ کول جایز دي کنه نو منی پاکه ده دا پاکوالی غټ دلیل داري ولی ګوره هیڅ کومه د هیڅ نه دا نجس ته کنه نو صرف پیغمبر په ګرول باندې اکتفا کړی دا چې دا صرف دیو ګرولې شي نه وي ګوره و به ګره به په بولم د کې بیا به سکی وینځي نو کچرته منیم نجس وي د پیغمبر با صرف دغه په ګرول باندې اکتفا نه کولې ځکه چې نجاست په ایوازي په ګرول سره نظر کې دا مضبوط دلیل دی ښا خجی بل مسله هغه دا معلومه شو چې په باب د نجاست کې په ازاله د نجاست کې یو عدد معین ثابت نه لري عدد معین صرف هغه عین چې هغه کم جرم دې کم جسر چې کم د ګندګي هغه ځایله شو بس پورا ده په دې کې دا ضروري چې لس کړ بینځي 15 کړ بینځي 3 کړ بینځي خو چې بس نجاست په یو کړ درې شام پورا ده دا مسلې د دینه هغه معلومي حدی بده کې یو بل مسله څه زمون کې څه ووري سي سردان غونتی هغه دار چې یو وینه د حیض او د نفاس تا او د استحاضه دا په اتفاق علماء سره نجس باقی وینه د بدن نه چې کله خارج شي کنه یا د ما د حیوان چې هغه ماکول لحم د دغه خارج شي دا نجس تکدا پاکه ده مخکې تاسو یو حرمت ته یو نجاست هغه جدا مسله ده په دې کې چې تحقیق تاسو کې نو د جمهور امت قول خدای چې وینه مطلقاً نجس ته هر قسم چې نوځي وینه وسره نجس ده او دلیل هغه څه پیش کړي د عام دلیل هغه پیش کړي د قیاس کې په وینه د حیض او د نفاس باندې بل قرآن کې الله چې حرمت علیکم المیتۃ والدم وینه ویل دا حرام ده وي حرام شي چې کوم دی نجس وي لیکن چې څومره تحقیق تاسو کې اگر چې دا بعض علماء قول له او چې تحقیق کوي او حدیث تاسو مطالعه کوي کنه نو د وینې په نجاست باندې د حیض او د نفاس د وینې نه علاوه چې بدن نه کوم وینه وځي کنه یا د قبول او دبر نه علاوه چې کوم وینه وځي دا بدن لاس نه مټ نه وغیرہ دین چې وینه وځي د حیوان نه د دې په نجاست باندې دلیل صریح نشته دی د دې په نجاست باندې دلیل صریح نشته دی او اصل خو هغه طهارت ته کنه بل چې حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې راغلی دی موجم کبیر طبرانی کې مسند عبد الرزاق کې هغه یو خلق لفتالت طخ بدمها وفرتها
هغه د هغې په وینه باندې ککړ شوی او د هغې په غوشیانو باندې ککړ شوی او فقام فصلى ولم يتوضا پاتې د مونځ یو کاړو او داسې سړي بوده کړی پوه شوې باندې نو که چېرته دا نجس نو په کار چې عبدالله بن مسعود څه کړي وي هغې اوزیه وکړه او حدیث څه نه اوزیه ده نو په نجاست باندې څه دلیل هغه نشته لہذا موږ یو چې دا مستقذره ده انځلې کېدلی شي لیکن نجاست باندې څه دلیل هغه نشته که چاته معلوم چې موږ ترې مخې موږ به مسلمانو لہذا د دې فایده سره وتله فایده داره وتله یو سړی دی دغه یو ځای نیشوی دی او پته ورته نشته یا پته ورته شته دی او هغه اوږه نه وي او یا ټیم نه او د هغې سره د مونځ کړی د لحاظه مونځ یې شوی دی نور خو خلک کینځي که نه ما خو تاسو ویل کله چې کله سړي خراج کړي په دې کپړه باندې ولګي خلک کینځي لیکن دا خو دلیل د نجاست نه دی مستقذره ده لیکن نجسه نه ده او مخکې ما تاسو ته ویلي چې حرامه ده په حرمت کې څه شک نشته دی ډېره شی حرام دي خو نجسه هغه نه دي لکه ما تاسو ویل کله ستانه زه کپړې پټې کړم او دې حرامې خو نجس دي نه نجس نو وینه حرام ده استعمال یې صحیح دی لیکن که په بدن ولګېدله لهذا مونځ سره کېدلی شي اما قدې کنه بخاری کې ترجمه الباب کې دی ابو داود کې مونږ ویلې دی مونږ چاړو لینه نجس نه سړي ودا نجاست باندې دلیل ته پیش کړه مونږ هم دغه جواب کوو چې نجاست راته دلیل پیش کړه ها دغه جواب تلن کوي نور د دلیل شي که تاسو ته حدیثونه پیش کول چې پلاني حدیث کې راغی چې ویني وینځل پلاني حدیث کې ویني وینځل نو نبی صلی الله علیه وسلم خراج کې خونی دام انځلې دي دا دلیل نجاست دی او اذا خام حدث لا عمر بن الخطاب رضی الله عنه جو هغه موږ کاوه جرحه يصعب دما او داغه بدن چې کومو داغه زخم نوی روانه مونږی کاوه